یوه اونۍ ووته. په دې ورځ کې مو د حاجي ځونډي کلیوال وغږول. پاتې تمه مو هم وخته. دکان او لویه کوټه جوړه سول. همدې یوه دکان او سماوار ته د پیر بازار نوم ورکړ. خو دومره خلکو ته یوازې یو دکان او یو سماوار کافي نه ول. نورو کسانو ته مې هم د دکانونو د جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دکاندار ښه ونه لګېده، خو بغدادي پیر ته ان د یوې وړې ګیلې زړه هم نه درلود. خلک ډېر ول، ستړی سوم. دمونو ته مې یوازې د ماپښین تر لمانځه پورې وخت ورکړ. ناوخته راغلي کسان به یا بیرته تلل یا به یې سماورونو کې د بل سهار په تمه شپه تېروله. وروسته مې بله لار وموندله. کاغذونه مو وسکڼل. سلګونه څلور کونجه وړې ټوټې مو ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې مو چوکاټونه او د چوکاټونو په منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدم شاه به له چینې سره ولاړ. خلکو ته به په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تعویضونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل سوي دي. په اوو سرو جامو کې ونغاړي. د هر مرض دوا ده. خلکو به څه ویل؟ هېڅ. کاغذونه به سترګو او شونډو ته وروړل او بیرته به خپلو کورونو ته روان سول. قدم شاه به یوازې هغو کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډېرو لیرو ځایونو راغلي ول او یا به څېرې تازه او جامې نوي وي. کله کله به له پیر سید کرم شاه لانس نه هم خبرېدم. دی له ما 1.5 کیلومتره لرې و، خو په کراماتو کې تر ما وړې وه. له هماغه سیمې یو راغلی سړی قسمونه خوړل چې پیر سید کرم له ځانه مرغۍ جوړه کړه. والوت. ټوله ورځ به مې ماغزه وخوړل سوه. قدم شاه هم ستړی و. هره شپه به یې کاغذونه سکڼل. بل فکر مې وکړ. بغدادي پیر تر دې دمه لنګر نه درلود. هسې هم د شکرانې پسونه ډېر ول. له شیخ جیلاني سره دم دعا ته د راتلونکو خلکو ګذاره هم پرې کېدله. د هوټلونو خاوندانو ته مې تنخوا وټاکله. دوی به هره ورځ 2.5 کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو لخوا راویستې پسونه بیرته همدې خلکو ته پخېدل. خو بیا هم حیران ول. ویل به یې چې د دومره بنیادمانو مړول کرامات غواړي. وړه خبره نه ده. د پیرګل لنګر پټې بلاوې چلی. یو ماپښین مې پر آس چکر واهه چې د قدم شاه ستړې چغه مې واورېده. ورغلم. ویل چې یو څوک تعویض غواړي. وریاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوهې، سهار ته یې ماته لکه. خو قدم شاه راته ویله چې دا سړی په لیدلو ارسي. له یو خوار هډور سړي سره پورته وختم. دی غلام رسول نومېده. د ملک ځونډي دهقان و. خو اوس یې داسې تعویض غوښت چې غوا یې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تعویض مې ورته ولیکه. ومې ویل چې په 2 سرو جامو کې وګنډه. غوا به کراره ولاړه وي. بیا مې د ملک ځونډي خبرې راواخیستې. ومې ویل چې دا خوشحاله انسان په ژوند کې هېڅ غم نه لري. خو غلام رسول را یاده کړه چې په دې ورځو کې چرت خټه دی. را ومې غږاوه. د دهقان له خولې د ملک ځونډي ژوندی زړه مړ و. خندا ترې هېره وه. ډوډۍ یې نه خوړه. په وړه خبره غوسه کېده. نازولي تازیان به یې په ډېرانو ګرځېدل. ان جومات یې هم پرېښود. نورې خبرې مې هم ترې وایستې. دهقان یوه کیسه راته وکړه. ویې ویل چې څو ورځې مخکې مې رش ښکارېبله. د ژړا غږ مې واورېد. ورغلم. د جوارو په بوټو کې مې چوله جوړه کړه. حاجي ځونډي د لښتي پر ژۍ ناست و. رڼې اوښکې یې تویېدلې. له ځانه سره خبرې کولې. بیا یو ناڅاپه اسمان ته وکتل. له خولې یې زوروره چغه راووته. توتکۍ. پورته مې وکتل. توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی سو. ما ته یې وکتل. ویې ویل قربان دې سم، ملک ځونډی سم نه سو راته ښکاره. د لیونتوب علامې لري. د دهقان له تګه وروسته مې له قدم شاه سره خبرې وکړې. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا مین و. سهار ناوخته مې چغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت. لمن یې په سرو وینو لړلې وه. خدای او قرآن یې یادول. د خپلې ښځې د پزې د وینې درېدو ته یې تعویض غوښت. علت مې وپوښت. لنډ یې راته ویل چې ستاره کړې تعویض مو د غوا پر تندي راوځړاوه. خو سهار یې زما کډې ته غبرګې لغتې سیخې کړې. د مخ پاړسوب او مات غاښ پروا نه کوي. خو اوس یې د پزې وینه نه درېږي. خورکۍ هسې هم بېجانه ده. که یې دا حال وي مړه یې بوله. د غار تیارې برخې ته ولاړم. شېبه وروسته مې سړي ته د وینې د درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته ویله چې وساده، ولې په خبره ځان نه پوهوې؟ درته ومې ویله چې تعویض ته 2 سره پوښونه ور واغونده. دهقان په خواره خوله وویله چې زه ورسره ناست وم. کډې مې تعویض په 2 سرو جامو کې وګنډه. خو ما نه منله. ومې ویله چې که تعویض یوه جامه کمه یا زیاته سي نو برعکس تاثیر لري. غوا نوره هم په غوسه کېږي. خو غلام رسول قسمونه خوړل چې تعویض جامې پوره وي. ومې ویل د تعویض خلاصول دي کور بې برکته کوي. که نه اجازه مې درکوله چې تعویض خلاص کړې. په خپله به پوه سوی وي چې جامې کمې یا زیاتې دي. غلی سو. دهقان به نو ولې خپل کور په لوی لاس بې برکته کاوه. دهقان په بیړه د باندې ووت. قدم شاه سړه ساه وایسته. اوف بېچاره ښځه. غلی سو. ویې ویل د دوا د بوتل کاغذ خو به دې
ترشکاوه. ومې ویل دا خلک په خپله ژبه نه پوهېږي نو انګلیسي خط به څنګه ولولي، خو احتیاط ښه دی. ومې ویل څوک یې سپینوي، که پوه هم سي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیرانو کې به دا سپیری هم وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. مخصوصا ناوخته مو ډوډۍ وخوړه چې یو دم ګوله رانه ولوېده. یو چا په لوړ غږ زما نوم واخیست، ډیوډ جونزه. منډه مې واخیسته، سپوږمۍ وه، چینې ته نږدې 2 کسان ولاړول. ورغلم، یو دم مې وویل احمقه دا ځای نو زما د نوم اخیستلو دی. سړی کلکه غېږه راکړه، خو ما د سماوار وړې کړکۍ ته وکتل. شکر مې وایست څراغ بل نه سو. قدم شاه راغی، اسونه یې همالته په ونه پورې وتړل. یوه سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخېژوله. کښېناستم، خو لا مې زړه نه و سره راټول. مایکل توره لنګوی لرې کړه، بخښنه یې وغوښته. دی په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګري رامعرفي کړ. نوم یې چودري حسن و، د پاړه چنار په قرارګاه کې وظیفه درلوده. مایکل مې په پېښور کې لیدلی و. ده به په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایل کرامات راښودل. ما 2 میاشتې په غره کې تېرې کړې وې، د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې له دې غرونو ورهاخوا څه خبرې دي. مایکل مې وژغاوه. د پاچا امان الله خان قراردادونه ډېر سوي ول. په معدنونو کار روان و، صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل لیدل سوی و. 100 ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې ته په زده کړو پسې تللي ول. وروسته د جاسوسانو په باره کې وژغېدو. په ټولو کې د برټانیې لخوا جوړه سوو روحاني څېرو پیر فقیر آغا ملنګ کامیابه نتیجه ورکړې وه. ان ځینو یې په دربار کې هم مریدان پیدا کړي ول. د لیوني غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښتله. لنډې ویل چې سر یې راوړی بوجي کې دی. مایکل ویل چې په دې ورځو کې د برټانیې په پوځ کې یو سیک عسکر ووژل سو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړ. لنډ لیوني غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوني تر مخ مو د مقتول وړې توپانچه په کېږدۍ کې تر لیمڅۍ لاندې کړه. غلام دستګیر جنجال وکړ، لاس یې راواچوه. کوچیان راغلل، خپله توپانچه مو بیرته راواخیسته. سړی راګرم سو، قرارګاه ته مو راویست. جلاد غاړه ور پرې کړه. بس 1-2 ورځې د کوچیانو مشران راتلل. ویل چې لیونی له سره پرته څنګه خاورو ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه. اول یې خوراکي مواد راویستل، بیا یې اخبارونه او جاسوسي نوي پرمختللي وسایل پر مځکه کښېښودل. مایکل او ملګري یې تر سپېده چاود مخکې بیرته پړه چنار ته روان سول. په هماغه ورځ مې کریمداد ته احوال ولیږه. بله ورځ راغی، په بوجۍ کې د لیوني غلام دستګیر تړلی سر مې ورکړ، پښو ته راولوېد. ماخوستن مې نوي راغلي وسایل کتل. تیز ګروپ مې ولګاوه. د سمڅې له خولې 2 رنګه رڼا ووته. قدم شه د سماوار تر مخ وارخطا خلکو ته ویل چې د لقوی کافه د راغلیو شاپیریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. د خلکو د توبو غږونه تر سمڅې پورې راورسېدل. بله ورځ مې ملک ځونډي ته یوه جمله ولیکله. بغارې دې دومره لرې غره ته رارسېږي، خو نږدې توتکۍ ونه اورېدې. په سبا یو له ونې ټیټ سړی راغی. غاټه لونګۍ یې تړلې وه، ږیره یې په نیکریزو سره وه. وار له واره مې پښو ته راولوېد. د خواست په ژبه یې وویل، یا پیرګله دومره کرامات لري چې زما چغې ان په غره کې اورې، نو هر څه دې په وسه پوره دي. خدای به کوي ته به کوې. داسې تعویض راته ولیکه چې له توتکۍ بېغمه سم. ومې خندل. پیر بغدادي ته بېغمه کېده او یو ځای کېده دواړه یوه خبره ده. په حیرانۍ یې راوکتل. ویې ویل قربان دې سم، د آب او عزت سړی یم، کور او ولس به څه وایي، بېغمه کېده راته ښه ده. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړ. ومې ویل په شرع کې شرم نسته، ان 4 ودونه هم کولی سي. یو دم غري واخیست، خو نه یې مني. جانګل ته مې وویله چې غریب سړی یې، توتکۍ لور دې راکه، په سرو سپینو به دې پټ کړم. خو سړی نه وړه نه یې راوړه. نیغ یې راته وویله چې وشرمېږه، لمسیان لرې، خپله 14 کلنه لور څنګه ورته واچوم، که دې بیا رایاده کړه پر تندې به دې وولم. ملک یو دم وژړل. ویې ویله چې د نجلۍ خوب را باندې حرام کړی دی. بیا مې د جنګل په باره کې راوژغوه. دې ناروغ سړي د کلي ګورواني کوله. 2 ځله بېسده سوی و، له پزې او غوږونه به یې وینه تله. زوی یې نه درلود. په کور کې یې 2 سرې لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و. تربرونه یې مرګ ته ماتلول. سر له اوسه لا د جنګل د ښځې لوڼو په ویش نه سره جوړېدل. ملک ځونډي ته مې ډاډ ورکړ چې ځان دې غم ته مه ورکوه، جنګل به په دې دوستۍ کې څه ونه وایي. جنګل مې راوغوښت، څېره یې اشنا وه. فکر مې وکړ دا سړی 2 ځله پخوا هم راغلی و. زوی یې غوښت. جنګل مې پر لاسونو را پرېوت. په خوشحالۍ یې وویل چې ښځه یې امیدواره ده. ډاډ مې ورکړ چې د بغدادي پیر تعویض بې څه نه دی. په نصیب کې دې یو ګلالی هلک وینم. بیا د اصلي موضوع پر څنډو کې راوګرځېدم. د جنګل غربت او بېکسي مې یاده کړه. د هغه ناروغي او 2 لوڼې مې منځته راواچولې. ومې ویله چې رنکۍ پیری کله کله احوال راته راوړي. تربرونه دې ښه نیت نه درته لري.
د سړي سترګې له اوښکو ډکې سوې. ویې ویل چې بې کسي دې ورکه سي. دی هم پوه دی چې تربرونه یې مرګ ته ناست دي. جنګول ته مې ویل چې له ملک ځونډي سره دوستي دې په خیر ده. لور به دې له دې شتمن او زورور سړي سره خوشحاله وي. تربرونه به دې سترګه ترې کوي. که مړ هم سې داسې څوک به وي چې پرده دې په خوندي او لوڼې دې په عزت واده کړي. جنګول تر ډېره فکرونه وهل. بیا یې سر راپورته کړه. په غریو کې وویل قربان دې سم، پوهېږم ته مې بده نه غواړې. غیب در معلوم دی چې ته وایې نو دا دوستي مې قبوله ده.